که تاسو یریږئ چې ستاسو په ماشوم باندې ډچکاره نشي د زیاتې تبې نه په دې ژمي موسم کې او په دې اوږدو شپو کې، نو د هغې نه د خلاصي او د هغې نه د بچ کېدو دپاره زه تاسو ته یو طریقه ښیم. خو د هغې نه وړاندې که چېرې تاسو سره په کور کې دا ډراپ او دا شربت موجوده وي نو ښه خبره ده، او که نه وي موجوده هم نو ستاسو ماشوم به ډچکۍ طرف ته نه ځي. نو په هغې کې د ټولو نه اول که چېرې تاسو سره دا پیناډول ډرپ وي نو د 5 میاشتو نه کم ماشوم ته دا تاسو ورکوئ کله چې په هغه باندې تبه راځي. او که چېرې ستاسو ماشوم د 5 میاشتو نه زیات وي نو کم کالپال شربت چې تاسو ته لیدی شي دا تاسو هغه ته ورکولی شئ چې کله پې تبه راځي. او که چېرې ستاسو ماشوم د 1 کال نه ونیسه تر 2 کالو په منځ کې وي نو تاسو دا پیناډول شربت ورکولی شئ هغه ماشوم ته. او که چېرې ستاسو ماشوم د 2 کالو نه ونیسه تر 4 کالو پورې نو کم دا کالپال 6 پلس چې تاسو ته لیدی شي دا تاسو ورکولی شئ. او که چېرې ستاسو ماشوم د 4 نه ونیسه تر 8 پورې وي نو کم دا بروفین شربت چې تاسو ته لیدی شي دا هغه ته تاسو ورکولی شئ. او که چېرې د 8 کالو نه ماشوم زیات وي نو کم بروفین ډي شربت چې تاسو ته لیدی شي دا تاسو ماشوم ته ورکولی شئ. نو اوس تاسو ته په سکرین باندې کم ځایونه چې لیدی شي نو په هغه ځای باندې به تاسو دې ماشوم ته کولډ سپنج ورته ویلی شي، یعنې تاسو به یو کپړه په اوبو باندې ننده کړئ او د هغه په سر به ږدئ. یا کم ځایونه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي لکه د هغه خېټه شوه، د هغه تخرګونه شو، د هغه کمې سپینې دي په هغې باندې تاسو بار بار کېدئ او ورته نندوي چې د دې سره د ده ماشوم چې کومه تبه ده دا زیاتېدو طرف ته نه ځي او ستاسو ماشوم به ډچکۍ طرف ته نه ځي او د هغه چې کومه تبه ده دا به په مزه مزه کمیږي. او په دې دوران کې به تاسو هرګز هغه ماشوم په کمبلو کې دننه نه پټوئ بلکې هغه به تاسو لږ اوپن ساتئ، لږ کیلاو به یې ساتئ هوا دپاره.